بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو، نن به په یو ژبپوهنیز درس هرکلی وکړم چې د ژبې په زده کړه کې طبیعي او تړوني اړیکه ده. د ژبې د زده کړې تر ټولو لومړی پړاو ماشومتوب دی. که چیرې انسان په ماشومتوب کې ژبه زده نه کړي، نو تر 5 کلنۍ وروسته یې چې عمر یې څومره لوړېږي هغومره د ژبې زده کړې تمه ترې کمیږي. د ژبې زده کړه یو بهیر ده چې دغه بهیر په ټولنې او طبیعت پورې تړاو لري. طبیعت پورې د انسان ټول ژوند تړلی، ټولنې په طبیعت کې رامنځته سوي او بیا بیرته د ټولنې په وجود کې ګډون هم لري. ماشوم اوازونه له یو لړ حرکاتو او شیانو سره یو ځای اوري او ویني یې. د دې ترڅنګ د نورو تقلید کوي. د دغو رازونو د راسپړلو لپاره موږ دغه بحث وړاندې کوو چې تر کومه بریده طبیعت د ژبې په زده کړه کې دخالت لري. خو دا خبره داسې هم نه ده چې مستقیم طبیعت د ژبې په زده کړه کې دخالت لري، بلکې هغه کړنې موږ طبیعت ګڼو چې د لویانو لخوا له اوازونو سره مل ماشومانو ته کیږي. له دغه ډول څېړنې یا بحثونو څخه موخه دا وي چې څنګه ماشومانو ته دغه ژبنۍ وده غښتلې کولی سو او دغه اړیکه څنګه موندلی سو. یعنې د ژبې په زده کړه کې دغه طبیعي او تړوني اړیکه څنګه موندلی سو تر څو موږ د ماشومانو دغه ژبه زده کړه پرې غښتلې کړو او یا لویانو ته د بلې دوهمې ژبې ورزده کول پرې ګړندي کړو. په دې توګه نه یوازې ژبنۍ وده غښتلې کېدای سي، بلکې د نورو زده کړو په برخه کې هم ګټوره تمامیږي. د ماشوم له زیږون سره په نږدې مهال کې د ماشوم ژبه په بشپړ ډول طبیعي وي. دوهم پړاو ته چې راځو، هغلته دغه د ماشوم هغه پوهونه چې موږ پوهوي دا بیا نیمه طبیعي کېږي او وروسته له هغې نه دغه طبیعي اړیکه نو کرار په تړوني یا قراردادي اړیکه اوړي او ماشوم ورو ورو له طبیعي اړیکو څخه پر تړوني اړیکو تکیه کوي. دا چې دغه ډول یو بحث ته اړتیا او ضرورت څه ده، نو د ژبې زده کړه د انسان لپاره طبیعي بهیر ده، خو دغه طبیعي بهیر په ټولنې پورې تړلی ده. که چیرې له ټولنې څخه بهر د ژبې زده کړې پسې ووځو، نو په یقین سره دا ویلی سو چې ژبه به پیدا نه کړو. سره له دې ډېر وګړي په ټولنه کې اوسېږي، ماشومان هم په ټولنو کې اوسېږي او لویېږي، خو ځینې ماشومان ښه ژبه زده کوي او ځینې بیا ټکني وي. ځینې ماشومان زر ژبه زده کړي، خو ځینې بیا ان تر 10 کلنۍ ځینې غږونه سم نشي ادا کولی. دا څېړنه په ژبه زده کړه کې د طبیعي تړوني اړیکو ترمنځ هغه راز راڅرګندوي چې د ژبې په زده کړه کې اغېزمن دی. د ژبې په زده کړه کې سته ستونزې په نښه کوي. د لومړۍ او دوهمې ژبې د زده کوونکو په زده کړه کې هغه یوه برخه په ګوته کوي چې اړینه ده خو له پامه غورځېدلې. دغه ډول د دې څېړنې اهمیت په دې کې ده چې ژبه د ټولنیزو اړیکو ټولګه ده. پرته له ژبې ښایي د نړۍ ټول نظام له حرکت څخه وغورځي. بشري ټولنې په ژبه سمبالو وګړو ته اړتیا لري او دغه ژبنۍ وړتیا چې څومره ډېرېږي هغومره اساني او پرمختګونه شوني کېږي. د دې بحث ارزښت په دې کې دی چې میندو او پلرونو ته لارښوونه کوي تر څو خپلو ماشومانو ته داسې زده کړیز چاپېریال جوړ کړي چې له یوې خوا یې د ژبې زده کړه ژر بشپړه سي او له بلې خوا یې روزنیزه زده کړه هم بشپړه سي. د اړتیا په برخه کې هغه راز راسپړي چې د دوهمې ژبې زده کوونکي د ژبې د زده کړې په برخه کې لري. د دې بحث په پایله کې د دوهمې ژبې زده کوونکي کولی سي د مخنۍ ژبې په زده کړه کې ترې ګټورې تجربې ترلاسه کړي. د دې بحث موخه کولی سو داسې وټاکو چې د ژبې په زده کړه کې د طبیعي او تړوني اړیکې راڅرګندې کړو یا یې هغه راڅرګندول موږ موخه ده او دغه پوښتنو ته چې ممکنه پوښتنې وي دغه د موږ بحث به ځواب ورکوي چې مثلا لکه د ژبې په زده کړه کې طبیعي او تړوني اړیکه څه ته ویل کېږي یا دغه طبیعي او تړوني اړیکه کومه اړیکه ده. په همدې کې
ورځو د خپلې څېړنې منځپانګې ته یا محتوا ته چې په دې څېړنه کې کوم څه موږ بیان کړي دي، زه به د غږیزو سمبولونو داسې یو اکتسابي او قراردادي تړوني سیستم ده چې د یوې ټولنې وګړي په خپل منځ کې د پوهولو او راپوهولو لپاره کاروي. په عمومي توګه د وګړو ترمنځ د مفاهمې او ارتباط هرې وسیلې ته ژبه ویل کېږي. دلته مهمه نه ده که دغه ارتباط د اشارې په واسطه ترسره سي او یا که د نښو علامو او داسې نورو لارو په واسطه وي. د ژبې په پیژند کې ګورو چې د خاص مفهوم ترڅنګ ژبه په عام مفهوم هم را پیژندل شوې چې په هغې کې نښې، اشارې، وکتورونه، جدولونه، لیکنښې او نور ګڼ وسایل هم راځي. نو هر هغه څه چې یو مفهوم ولېږدوي او انسان ته یوه سوژه ورکړي هغه ژبه یا د ژبې یوه برخه ګڼل کېږي. د ژبې پیدایښت په اړه الله جل جلاله په قرآن کریم کې یادونې کړي دي، یعنی ګڼ آیاتونه شته چې هغه د ژبې د پیدایښت په اړه موږ پوهوي. لکه الله جل جلاله په قرآن کریم سورت الرحمن 3 او 4 آیات کې فرمایلی دي: بسم الله الرحمن الرحیم خلق الانسان علمه البیان. ژباړه: انسان یې پیدا کړ، د بیان قوه یې ورکړه، یعنی ژبه یې ورزده کړه. د ژبپوهنې په برخه کې ګڼې څېړنې د تاریخ په اوږدو کې سوي او پرته له ژبې ټولنه نشته. د بشر د لومړنۍ ژبې په اړه وخت په وخت سره ورته څېړنې سوي چې یو راز پایلې نه دي ترلاسه سوي او یا هم څېړنې نیمګړې پاتې سوي دي. د بېلګې په توګه لاندې دغه تجربې وګورئ. لومړۍ تجربه پاستیک مصري پاچا ته منسوبه ده چې 2 نوي زېږېدلي ماشومان یې یو شپون ته سپارلي وو او په دغه شپون یې پابندي لګولې وه چې دغه ماشومانو سره به خبرې نه کوي. کله چې ماشومان په خبرو راغلل نو لومړۍ کلمه یې د فریګي ژبې د بکوس یا بکس کلمه وویله چې د ډوډۍ په معنا لري. ورپسې دویم فریدریک المانای پاچا و، هغه هم ورته تجربه وکړه خو مخکې له پایلو ماشومان مړه سول. تر فریدریک وروسته د سکاټلند شپږم جیمز پاچا هم ورته تجربه تکرار کړه خو دغو ماشومانو داسې کلمې وویلې چې په عبراني ژبه کې پیدا کېږي. نو د بکوس یا د بیکس کلمه چې دا د فریګي ژبې کلمه د ډوډۍ په معنا وه او دلته بیا نورو ماشومانو د عبري ژبې چې د اوسنیو اسرائیلو ژبه ده په دې ژبه باندې یا داسې کلمې ویلې چې په دغې ژبه کې پیدا کېږي. دې ته ورته په نږدې وختونو کې بیا د ټولنیزو ناخوالو 2 نورې بیلګې هم موندل کېږي چې هغه یوه په 1999 کال کې د فرانسې هېواد په اویران ځنګلونو کې یو 12 کلن ماشوم پیدا کېږي. دغه هلک ویکتور نومول کېږي او مخکې له موندلو نه دغه ماشوم هېڅکله له انسان سره لیده کاته نه دي کړي یا انسان نه ده لیدلی. د ده د روزنې لپاره د مارک ګیس بارډ ایټارډ په نامه یو ډاکټر ګمارل کېږي تر څو نوموړی د ژبې زده کړه ورکړي دغه ویکتور ته. ویکتور تر پایه په انساني اوازونو نه پوهېږي یا ونه پوهېده او یوازې 2 کلمې زده کوي چې یوه د ای خدایه او بله هم د شیدو نوم زده کوي. کله به چې ویکتور دغه د شیدو ګیلاس ولیده نو هغه به د شیدو فکر کاوه چې دا د ویکتور د هغه موندلو او له ژبې نه د لرې پاتې کېدو تجربه وه. بل په 1980 زېږدیز کال په کالیفورنیا کې یوه جلۍ د جینای په نوم وموندل سوه چې د خپل پلار لخوا زنداني سوې وه. د مور د ورتلو اجازه نه وه او پلار به چې کله ورغی هغه به بیا لکه د سپي غوندې ورته غپل او که به جینای کوم غبرګون ښکاره کول نو وهلی یې. په پایله کې د نوموړي ټول احساسات وځپل سو، د خبرو کولو بیولوژیکي وده یې ټکنۍ سوه. کله چې دا تر نورې روزنې لاندې ونیول سوه او په ځانګړي ښوونځي کې شامله سوه، ډېر زر ټولنیزه سوه، اړیکې یې جوړې کړې، ټولنیز ژوند یې پیل کړ خو ژبنۍ وده یې په هغه ډول نه وه لکه څنګه چې د یو لوړ عمر له عادي انسان څخه تمه کېږي. د جینای ژبه داسې وه لکه یو کوچنی ماشوم چې نوی په خبرو راځي.
دا چې ژبه څنګه رامنځته سوې د دې پوښتنې ځواب د وسایلو او تجربو په مټ ناشونی ښکاري، ځکه وسایل هم د نورو وسایلو په مټ کار کوي او د تاریخ په اوږدو کې د بشري ژوند پرمختګ په خپله هغه وسایل له منځه وړي چې له موږ سره د لومړۍ ژبې په موندلو کې مرسته کوي. خو څرنګه چې الله جل جلاله انسان پیدا کړی ورسره یې ژبه هم ورکړې، بلکې لا دا ویلی سو چې د انسان له پیدایښت وړاندې ژبه موجوده وه. دا چې انسان نه و یا دا چې انسان تر ځان لوړو منازلو سره ناشنا و، نو ځکه خو د خپلې ژبې او یا نورو ژبو له پیل او پای څخه هم عاجز دی او د همدغه الهي فرمان په بنیاد لایبنز په نوم باندې یو ژب څېړونکی یا فیلسوف هم دغه خبره تایید کړې ده. لکه هغه وایي چې د نړۍ ټولې ژبې له یوې واحدې لومړۍ بڼې څخه زیږېدلې دي. دې ته ورته نورې داسې نظریې هم شته لکه د وچ نظریه ده، د بوه نظریه ده، د ندا نظریه ده او نور چې د ژبې لومړۍ زده کړه د طبیعي اوازونو له تقلید څخه رامنځته سوې بولي. دا څېړنه د همدې رامنځته سوې ژبې یا ژبو په زده کړه کې د طبیعي او قراردادي یعنی تړوني اړیکې پر ونډه ترسره کیږي تر څو څرګنده کړو چې څنګه دغه طبیعي اړیکه په تړوني اړیکه اوړي او انسان پرته د طبیعت یعنی اشارو نښو وسایلو له مرستې پرته د اوازونو پر مټ راپوهول کوي یا ژبه زده کوي. د ژبې لومړۍ زده کړه په ماشومتوب کې کیږي. که چیرې په ماشومتوب کې ژبه زده نه سي نو شاید چې وروسته د ژبې زده کړه ناشونې وي. لکه مخکې مو چې په دې اړه د بېلګې په توګه د ویکتور او جینای یادونه وکړه. دا چې طبیعي اړیکه څنګه په ماشومانو کې پر تړوني اړیکه اوړي اوږد مهال او ژور صبر ته اړتیا لري. ژبپوهنیزې څېړنې د مهال له مخې په دوه برخو ویشل کیږي، یو هممهالي یا سایکرونیک او بل هم نه هممهالي یا تاریخي یا هم ډایکرونیک. دغه هممهالي ژبپوهنه د ژبې تحول او بدلون اوس یا تیر ټاکلي وخت کې څېړي، خو نه هممهالي ژبپوهنې بیا د تاریخ په اوږدو کې د ژبې لوړې ځوړې او بدلونونه څېړي او یا یې تر بحث لاندې نیسي. نه هممهالي ژبپوهنه په دوه برخو ویشل کیږي، چې یوه یې فردي ژبپوهنه ده او بله یې تاریخي ژبپوهنه ده. په فردي برخه کې د ژبې زده کړه او وده له زیږون څخه تر مرګ پورې څېړل کیږي، خو په تاریخي ژبپوهنه کې بیا د پرلپسې نسلونو ژوند د ژبې بدلون او اوښتون څېړي یا یې تر بحث لاندې نیسي. نو د ماشوم د ژبې زده کړه او وده په ناهممهالي ژبپوهنه کې یعنی په ډایکرونیک لینګویسټیک کې په فردي ژبپوهنې پورې تړاو لري او په 5 پړاوونو ویشل کیږي. لومړی پړاو یې چې د ماشوم د زیږون په مهال د زده کړې لپاره ټول هغه استعدادونه لري چې د وراثت له مخې هغه ته ورلېږدېدلي، خو ماشوم له زیږون سره سم نسي کولی چې له خپلو استعدادونو څخه کار واخلي او نورو سره اړیکه ټینګه کړي. ماشوم په لومړیو کې د لوږې، درد او نورو طبي پیښو په وړاندې یوازې غبرګون ښیي. دغه غبرګونونه ډېر ساده وي، لکه د پښو او لاسونو ښورول، ځان تاوول، پیچل. څومره چې دغه ماشوم وده کوي د ماشوم هغه عصبي سیستم بشپړېږي او هغومره یې غبرګونونه نرمیږي او هم هغې او په همغې کچه ځانګړي او پیچلي کېږي د هغه حرکتونه چې دی کوي. دویم پړاو چې ده په دې کې ماشوم او مور یا دایه یا هغه روزونکي چې د دوی دواړو ترمنځ تر یوه بریده د تړوني یعنې هغه قراردادي نښو نښانو په وسیله اړیکه ټینګېږي یا رامنځته کېږي. دغه نښې د اصلي پارونکو یا کلمو ځایناستې کېږي او د هغه څه معنا لري چې ماشوم یې غواړي. که څه هم دغه نښې نازبنۍ دي یعنې طبیعي دي، خو په لوړه کچه تړوني دي، یعنې د دغو نښو او د هغو اوازونو او د دایې یا مور یا روزونکي ترمنځ هغه اړیکه چې د دغو اوازونو په وسیله ټینګېږي. که څه هم اوازونه په طبیعي ډول ماشوم تولیدوي، خو مور د همدغه اوازونو په بنیاد پوهېږي چې ماشوم وږی ده، کوم ځای خوږېږي که نه کوم بل څه ته اړتیا لري، او له مور سره د ماشوم دغه د اړیکو وسیله
ګڼل کیږي. لکه که په لومړیو کې چې هر څه ماشوم وپاروي زاړي، خو په دې پړاو کې بیا زده کوي چې د بېلابېلو پارونکو په وړاندې د خپلې زړه هغه ډول ته بدلون ورکړي، یعنی د بېلابېلو پارونکو په وړاندې د ماشوم زړه ځانګړي کیږي او له دې ځانګړنې مور پوهیږي چې ماشوم ولې زاړي. لکه مور د زړه له ډول څخه پوهیږي چې ماشوم وږی دی، کوم ځای یې ککړ سوی، که ماشوم کوم بل څه شی زړوي. کېدای شي ماشوم د تړوني اړیکې یا نښې په توګه زده کړي چې کله یې مور د لمبلو پر مهال پر اوږه نرم ټېله کړي ماشوم اړخ بدل کړي، یا کله یې چې په زنګو کې اچوي ماشوم پوهیږي چې باید نور ویده سي او داسې نورې ډېرې بېلګې ستا سره لدي. دغه ټولې نازبنۍ نښې دي چې له ژبې سره لاندې توپیرونه لري یا یې موږ او تاسې دغه توپیرونه په ډاګه کولی سو. لومړی تر دې مهاله د پارونکي او غبرګون ترمنځ اړیکه طبیعي ده، خو کله چې ژبه زده سي د پارونکو او غبرګون ترمنځ طبیعي اړیکه په بشپړ ډول نوره له منځه ځي. په لومړي پړاو کې ماشوم د بېلابېلو پارونکو په وړاندې یو ډول زاړي، خو په دوام پړاو کې ماشوم زړه ته بدلون ورکوي، خو د لوږې او زړه یا درد او زړه ترمنځ طبیعي اړیکه تر اوسه هم لا په خپل ځای خوندي ده او پاتې ده. کله چې یو لوی ماشوم ژبه کاروي او وایي زه وږی یم، په دې جمله کې لوږه د پارونکي په توګه د غبرګون لپاره هیڅ طبیعي اړیکه نه لري. هغه ماشوم چې ژبه یې زده کړې د زړه پر ځای چې له لوږې سره طبیعي اړیکه لري وایي زه وږی یم، دغه جمله له لوږې سره 100% تړوني یعنی قراردادي اړیکه لري. له طبیعي اړیکې څخه موخه دا ده کله چې یو ماشوم زاړي، کله چې هغه دردیږي او کله چې دته کوم بله ستونزه ورپېښېږي، نو دی یوازینی هغه څه چې دی ښکاره کولی شي هغه زړه ده. دغه زړه چې ده دا طبیعت ده د ماشوم چې دی به زاړي، خو تړون هلته څوک چې کله خپله دغه اړتیا دی پر لفظ کې څرګنده کړي. دوهم په دې پړاو کې کېدای شي د پارونکو او غبرګون ترمنځ بهرنی ورته والی وي، لکه مور ماشوم په اوږه ټېله کوي او ماشوم تاویږي، چې دلته دغه د تاویدو او ټېله کېدو ترمنځ هغه فزیکي ورته والی شته. خو که مور ورته ووایي راتاوسه، دلته د دې جملې او تاویدو ترمنځ هیڅ ډول هغه طبیعي اړیکه نه ده پاتې یا موجود والی یې نسته، بلکې دغه د راتاوسه د کلمې ترمنځ او د تاویدو ترمنځ هغه کومه اړیکه چې ده هغه تړوني ده. دریم په دې پړاو کې پارونکی او غبرګون په وخت او ځای پورې تړاو نه لري. ماشوم هغه وخت زاړي چې کله دی په رښتیا هم وږی وي، یعنی په دغه اړیکه کې کومه اړیکه چې طبیعي ده په دې کې رښتینولي ډېره زیاته ده. خو که لوی دغه ماشوم بیا لوی سي نو دی که وږی نه وي هم به یې ویلی سي چې زه وږی یم، نو په طبیعي اړیکه کې رښتینولي ډېره زیاته وي. بل څلورم په دې پړاو کې د مور او ماشوم پوهېدل د نښو پر بنسټ سره برابر نه دي. کله چې ماشوم ژبه زده کړي نو مور او ماشوم د اړیکو لپاره یو راز او برابرې نښې کاروي. لکه که وږی وي دواړه وایي زه وږی یا وږي یم، خو په دې پړاو کې د نښو بحث یو طرفه ده. لکه که مور ماشوم ټېله کړي نو ماشوم تاویږي، خو که ماشوم مور ټېله کړي نو مور نه تاویږي. یعنی په دې پړاو کې خبره داسې ده لکه د دوو بېلابېلو ژبو ویونکي چې یو د بل په موخه پوهیږي، خو یو د بل په ژبه بیرته خبرې نشي کولی یا وړ کېږي چې یا یو د بل په ژبه یا بل د بل په ژبه خبرې وکړي. دریم پړاو چې هغه د ماشوم د ژبې په زده کړه کې زموږ مخته راځي، هغه دغه پړاو په دوه اړخونو ویشلی سو. یعنی دغه دریم پړاو په دوه اړخونو ویشل کېږي. لومړی ماشوم څنګه ژبنۍ نښې پیژني او بیا دغه د هغه لپاره څنګه معنا پیدا کوي، یعنی دغه نښې د هغه لپاره څنګه معناداره کېږي. دوهم ماشوم څنګه زده کوي چې دغه نښې وکاروي لومړی اړخ ته، یعنی دغه لومړي اړخ ته موږ منند یا غیر فعال اړخ وایو او دویم ته یې کارند یا فعال اړخ ویل کېږي. دغه دوه اړخونه له یو بل څخه بېلولی نه سو، خو دغه دوه اړخونو ته پام کولی چې د ماشوم د ژبې د زده کړې په څېړنه کې ګټور وي. باید پام مو وي چې دغه منند اړخ تل تر کارند یعنی فعال اړخ وړاندې وي. مور او پلار شاوخوا وګړي له ماشوم سره خبرې کوي. ماشوم د عمر په لومړیو کې د هغه په خبرو نه پوهیږي او نه لویان دې ته پام کوي چې ماشوم د ما په خبرو پوهیږي او که نه، خو له ماشوم سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې په دې برخه کې لویان د ماشوم په ناپوهۍ سترګې پټوي او خپلو خبرو ته دوام ورکوي. که چیرې د ماشوم ناپوهۍ ته اهمیت ورکړی وای او له همدې سره یې خبرې نه کولای نو ماشوم به هیڅ کله ژبه نه زده کړي. ماشومان تل له بهرني چاپیریال څخه د لویانو ژبنۍ دغه اوازونه اوري، له شیانو پیښو او تجربو سره اشنا کیږي. هر څومره چې د ماشوم عصبي سیستم وده کوي په همغې کچه دغه اوازونه د ماشوم په عصبي سیستم ډېر اغېزه کوي. په دې اوږدو کې ماشوم د لویانو د ژبنیو اوازونو او د بهرنۍ نړۍ د ښکارندو یعنی پدیدو ترمنځ ذهني اړیکه رامنځته کوي. دا پروسه تر هغه دوام کوي تر څو چې طبي پارونکي او غبرګونونه له منځه ځي. د ژبې غږونه د لویانو د خبرو او اړیکو په اوږدو کې د طبي پارونکو هڅونه ځان ته لیږدوي او لږ ډېر هم هغه غبرګونونه راڅرګندوي. د بیلګې په توګه کله چې ماشوم وږی وي او زاړي کېدای شي مور یې غېږ کې واخلي او ورته ووایي وږی یې شیدې غواړي او داسې نورې جملې. په دې اوږدو کې شیدې خوله کې ورکوي. په لومړیو کې ماشوم د دې اوازونو په معنا نه پوهېږي خو د لوږې شیدو او هغو کلمو ترمنځ اړیکه چې مور یې وایي په پرلپسې توګه تکراریږي. په همدې توګه قرار د طبي پارونکو په توګه د لوږې وږې او شیدو ترمنځ اړیکه ټینګېږي. په همدې توګه کلمې معنا پیدا کوي او په ماشوم کې د ژبې منند یا غیر فعال اړخ وده کوي. د ژبې د زده کړې کارند یا فعال اړخ د تقلید په بنسټ ولاړ دی. یعنی د تقلید قوه په دې عمر کې ماشومانو کې د ژبې زده کړې او نورو زده کړو په برخه کې د یو مهم عامل په توګه راڅرګندېږي. تر اوسه دې پوښتنې ته چې ماشومان ولې تقلید کوي غوږ ځواب نسو ویلی او یا داسې تقلید غریزوي بنسټ لري که نه، خو څرګنده ده چې ماشومان تقلید کوي او د ژبې په کارنده زده کړه کې تقلید ډیر مهم ده. ماشوم د شاوخوا خلکو تقلید کوي بې له دې چې کومه موخه ولري یا یې په بریالیتوب ترسره کولی شي او که نه. مور پلار د ماشوم ټولو اوازونو ته خوشحال وي او په وړاندې یې ښه غبرګون ښیي. د شاوخوا خلکو مثبت غبرګون د دې سبب کیږي چې د ژبنیو نښو او هغو پدیدو ترمنځ اړیکه غښتلی شي چې دلالت پرې کوي. په پایله کې ماشوم زده کوي چې کله څه غواړي پر ځای د دې چې وزاړي یا لاس پښې یا ځان وپیچي د لویانو په څېر له هغو اوازونو کار اخلي چې زده کړي دي. د بیلګې په توګه ماشوم له مور څخه د تقلید یا تصادف له مخې اواز کوي او مور د خوشحالۍ له مخې د هغه اواز ورته والی له نانځکې سره یو شان بولي او وایي زوی مې نانځکه غواړي او نانځکه ورکوي. ماشوم چې د دغه اواز او په غبرګون کې څه ترلاسه کوي د دغه شي او هغه اواز ترمنځ اړیکه غښتلي کېږي او څومره چې دا پیښه تکراریږي ترمنځ یې اړیکه پخېږي او لپس یې غښتلي کېږي. خو د دې اړیکې رامنځته کېدل سملاسي کار نه ده بلکې یوه اوږدمهالې پیښه ده. ماشوم ورو ورو پر دې بهیر پوهېږي او ګټه ترې اخلي چې په دې اوږدو کې له ډېرو غلطیو سره هم مخ وي. که چیرې د ماشوم غلطۍ ډېرې نه وي د شاوخوا وګړي یې ښه راغلاست کوي او غلطۍ ورو ورو له منځه ځي. خو که چیرې یې غلطۍ ډېرې وي د شاوخوا وګړو لخوا یې ښه راغلاست نه کېږي په پایله کې ماشوم هغه اوازونه او کلمې پرېږدي او نور یې نه کاروي. پر همدې بنسټ د ژبې منند یا غیر فعال اړخ د ټولنیز تړون له غبرګون سره مخ کېږي. که چیرې مثبت غبرګون رامنځته سي نو زده کړه بریالۍ ده او د ژبې کارند یا فعال اړخ هم بشپړ دی. کارند او منند اړخونه سری یو له بل سره په ګډه کار کوي او نسو کولی چې د دې دواړو ترمنځ ښکاره څرګند توپیر په ډاګه کړو. څلورم پړاو چې دا هغه قرینه جوړول دي. په لومړیو پړاوونو کې چې ماشوم ژبنۍ نښې کارولې دغه نښې په فني ډول له کلمې څخه نه دي جوړې شوي ځکه کلمه هغه واحد ده چې په لویو ژبنیو واحدونو لکه جمله کې ورګډ سي. خو ماشوم چې په لومړیو پړاوونو کې کوم څه کارول نه تجزیه کېدونکې نښې وي چې هر یو د یوې جملې په توګه کارول کېږي. ورو ورو ماشوم ژبنیو کلمو ته ورته اوازونه کاروي خو له هغو اوازونو څخه پراخه معنوي موخه لري. کېدای شي ماشوم ووایي دادا خو له دغې کلمې څخه یې موخه دا وي چې دادا راغی.
یا د همدې پر بنسټ نورې موخې ورو ورو زده کوي چې لوی عبارتونه وکاروي. دا عبارتونه هم نه تجزیه کېدونکي ګڼي ځکه چې ماشوم هغه بېګردانه یعنی تقلیدي زده کړي او همداسې یې کاروي. هم د بیلګې په توګه موږ ویلی سو ماشوم وایي دادا لاړ. دغه جمله د لویانو لپاره کم له کمه له دوو برخو جوړه ده خو د ماشوم لپاره د تجزیه وړ نه ده او دا ټولې جمله د یو مفهوم استازیتوب کوي. ورو ورو ماشوم د پخوانیو زده کړو ژبنیو موادو په تجزیه او ترکیب پیل کوي او هغه څه چې زده کړي د هغو په مرسته نوي ترکیبونه جوړوي چې همدې پدیدې ته قرینه جوړول وایي. د ماشوم د ژبې په زده کړه کې لوی پرمختګ پیلیږي او غوڅ نسو ویلی چې ماشوم خپله لومړی قرینه جوړونه کله پیلوي او یا دا چې څنګه دغه کار کوي خو د هغو قرینه جوړونو له مخې چې په ژبه کې مصداق نه لري ویلی سو چې ماشوم د قرینه‌یي بیلګو له مخې دا کار کوي. لکه یو ماشوم د پلرونه ترکیب له وړاندې لري خو د همدې کلمې پر بنسټ د مورونه ترکیب جوړوي چې له وړاندې د میندې ترکیب د مور د جمع لپاره نه دا اورېدلی. یا ماشوم وایي ادې ډوډۍ پخوي او یا وایي سوځېږم. د ادې ډوډۍ پخوي او وسوځېدم پر ځای وایي. په همدې ډول ورو ورو ماشوم د خپلې ژبې ګرامر ترلاسه کوي او د هغه له مخې نوې جملې چې مخکې یې نه دي اورېدلي جوړوي. په دې اوږدو کې ماشوم له ډېرو غلطیو سره مخ وي چې د شاوخوا وګړو لخوا یې دغه غلطۍ سمیږي. لکه ماشوم وایي پخکوي خو مور یا پلار ورته وایي پخوي. سوځېږم نه ووایه وسوځېدم او داسې نور. او هغه قرینه جوړونې چې د شاوخوا وګړو لپاره د پوهېدو وړ نه وي له غبرګون سره نه مخ کېږي چې ماشوم خپل هغه پرېږدي او له یاده یې باسي. بل پنځم پړاو یا هم وروستی پړاو یا هغه ماشوم چې نور یې ژبه بشپړه کړې یا یې ژبه زده کړې. په دې برخه کې ویلی سو چې له 4 تر 6 کلونو طبي ماشومان په مورنۍ ژبه نږدې سمبال سوي دي. د دې عمر ماشومان پر خپل غږي سیستم برلاسي دي او د ژبې ګرامري بیلګې په اسانۍ کارولی سي. یا په بله وینا ماشوم د خپلې ژبې په زړي واکمن سوی ده خو هیڅ کله نسو ویلی چې د ژبې زده کړه درېدلې. خو هر څومره چې ماشوم لویږي او عمر یې لوړیږي د ژبې زده کړه یې کمیږي. څرنګه چې د خپلې ژبې ګرامر او غږیزې ځانګړنې په کوچنیوالي کې زده کوو د عمر په ډېرېدو په دې دوه برخو کې زده کړهیز بدلون ټکنی کېږي. خو د ژبې د پراختیا زده کړه کېدای سي تر مرګه پورې دوام وکړي ځکه د ژبې کلمې او لغتونه نوي رامنځته کېږي. هر ورځ نوو شیانو سره مخ کېږو. د هغو پیژندنې لپاره اړیو نوې کلمې رامنځته کړو. سربیره پر دې هر ورځ په ژوند کې نوې پیښې او ښکارندې رامنځته کېږي او د خپل ژوند د پرمختیا لپاره اړیو د هغو اړوند کلمې جملې لغتونه زده کړو او د هغو په اړه خبرې وکړو. که څه هم د ماشوم د ژبې په زده کړه کې د مور پلار او دایې برخه ډیره مهمه ده او هم د ښوونځي ښوونه د پام وړ ده. له دې سره سره ماشومان د ژبې لویه برخه له خپلو همزولو ماشومانو څخه زده کوي. څومره چې موږ په ماشومتوب کې د خپلو همزولو خبرو ته ارزښت ورکوو د مور پلار خبرو ته هغومره ارزښت نه ورکوو. څومره چې په ښوونځي کې له خپلو همزولو ژبه زده کوو له خپل ښوونکي نسو زده کولی. نو په دې بنیاد د 4 او 10 کلونو ترمنځ ماشومان په حقیقت کې خپلو را روانو همزولو نسلونو ته د ټولنې د ژبني میراث یعنی د ژبې په عملي او وسیله‌یي مفهوم د لیږد مسؤلیت په غاړه لري. د دې بحث د پایلې په توګه ویلی سو چې ژبه په لومړي ځل انسان ته د الله جل جلاله ورکړې ډالۍ ده. وروسته ژبه سینه په سینه له یو نسل څخه بل نسل ته په میراث پاتې سوې. د وخت په تېرېدو هغه لومړی ژبه نادرکه سوې یا مړه سوې ده او د لایبنز په نوم عالم یا څېړونکي ویلي دي چې ټولې ژبې له یوې مورینې ژبې څخه رازېږېدلې دي. اوس مهال د ژبې زده کړه په لومړي پړاو کې په خپله کورنۍ کې زده کېږي.
که چیرې ماشوم له زیږون سره سم د خپلې کورنۍ یا انساني ژبې له چاپیریال څخه لرې سو او په لومړیو 2 تر 5 کلونو یې ژبه زده نه کړه، نو په راتلونکي کې دغه ماشوم هیڅکله ژبه نشي زده کولی یا د ژبې د زده کړې هغه تمه ډېره کمه ترې کېږي. د ژبې طبي اړیکې څخه موخه دا ده چې اشارې، نښې، شیان، سر، لاس یا د نورو پدیدو له حرکاتو او اشارو یا یې پر حرکاتو پوهېدل د طبي اړیکې پر ځای ګڼل کېږي. خو وروسته پرته له همدې شیانو هم هغه موخه چې د دې پدیدو او څیزونو له حرکاتو ترلاسه سوي وي په الفاظو کې ادا کول او ورته موخه ترې اخیستل تړوني یعنی قراردادي اړیکه ګڼو. ماشومان د زیږون پر مهال ژبنۍ وړتیا لري خو کارولی یې نشي د طبیعي اړیکو پر مټ د تړوني اوازونو په موخه ځان رسوي او په پایله کې طبیعي اړیکه په تړوني اړیکه اوړي او طبیعي اړیکه خپل ځای تړوني اړیکو ته پرېږدي. د تړوني اوازونو درک او پوهېدنې ترمنځ اړیکه نه یوازې د ماشومانو بلکې د لویانو لپاره هم اړینه، ضروري او حتمي ده. د دواړو په ملګرتیا نه یوازې د ژبې بلکې په ټولیز ډول د زده کړو بهیر ګړندی کېږي.